نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام ظلمتی شب دور ہوگی جلوئی توحید سے ظلمتی شب دور ہوگی جلوئی توحید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے زما قابل احترام علماء کرام او دلرنا راتون کو ملمنو او د دې مقامی عامو عوام الناس ستاسو دراتلو زډیره شکریا ادا کوم او د خپل ملمانو چې کوم راغلي دي علما کرام او مهمان خصوصي او کوم راتلونکي دي د ټولو شکر گزار یم او د هغې سره سره د مولانا عرفان الله صاحب چې هغې داسې یو بابرکته محفل انعقاد کړی دی نن نو زه خو چونکې د خبرو ستاسو مخکې د علما کرام مشایخ ناست دي او ښه پوهه خلک دي د هغې په مخکې زه د خبرو جوګه نه یم لیکن د حکم تعمیل مې وکړو ستاسو مخکې زه حاضر شوم د دې موقع مناسب تاسو ته یو حدیث مختصر غونه کې ما ذکر وکړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه چې موږ او تاسو وي دا بابرکته محفل دی نو دا بابرکته دا برکتی به د څه د وجې نه جوړېږي نغه دغه د کم سیز دپاره چې نن د دې خوښۍ د دې بارونک محفل انعقاد شوی دی چې دې کې به درس قرآن کېږي دې کې به قرآن او دارنګې د حدیث علوم حاصلېږي دې کې به فنون حاصلېږي د دې وجې نه آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه په تاسو کې به د ټولو نه بهترین انسان څوک وي هر خیر والا چې دی هر زبان هر نسل هر وطن والا عربي دی او که عجمي دی خو چې کله هغه قرآن زده کوي بیا قرآن بیا څه کوي بل ته ښایي نو دا انسان د ټولو نه بهتر دی هغه بیا که میل دی او که فیمیل دی هغه بیا خان دی او که نواب دی مالدار دی او که غریب دی نو یقینا د فضیلت معیار الله هغه کسوټي څه ګرځوله هغه د خپل کتاب د قرآن کریم او د سنت مصطفی صلی الله علیه وسلم ذریعه ګرځوله چې کم انسان ګوره د مالدارۍ ذکر ونه کو د سونې او د چاندي ذکر ونه کو دارنګې د پراپرټۍ او د جیداد ذکر ونه کو د صدارت او د وزارت ذکر ونه کو دا صدر هم د دا انسان دا وزیر هم کېدی شي دا خان نواب هم کېدی شي دی د ټولو نه بهتر انسان دی اگر ترنګ نه بدرنګ ولې نه دی دارنګې د نسب نه د خلکو په باندې کم نسب ولې نه دی دارنګې هغه د یو دیهات او دارنګې د ځنګل اوسېدونکی ولې نه دی لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل او زما امتیانو او د رسول الله سلام د الله بندگانو تاسو کې بهترین خیرکم دول صيغه د جمع وروړه تاسو کې بهترین په ټول امت کې خیرکم من تعلم القرآن هغه انسان دی من هغه انسان دی تعلم القرآن چا قرآن زده کو قرآن زده کو هغه الفاظ دي هغه معانی دي بیا دغه علوم او مقاصد دي بیا باغې باندې عمل کول دي نو دا انسان بهتر انسان دی وعلمه هو دویم ډیوټي د سره مخکې زده کول شاګردي کول بیا به دی استاد به حیثیت استاد دی به داسې کې بیا به ښایي څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه د دې سیز دپاره د دې او کوششونو دپاره د دې میشن دپاره لګلی شي هغه څه ویلي انما بعثت معلما هغه وایي زه په حیثیت د یو استاد را لګلی شم بعثت را لګلی شم زه معلما په حیثیت د یو استاد د یو مدرس د یو ټیچر د یو ښوونکي
د سر پاره چې د خلکو ته ښه اخلاق وښیم او ښه اخلاق څه دي. اما عائشه صدیقه ته تپوس کېږي ما خلقه د نبی رسول الله اخلاق سو، هغه ورته جواب کې فرمایي خلقه القرآن. د نبی علیہ السلام اخلاق وګوري، قرآن وګوره، د نبی علیہ السلام اخلاق وګوري، داغه ژوند وګوره، احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم وګوره، دا ټول دغه اخلاق بس. نمونږ او تاسو که اخلاق زده کوو د قرآن نه زده کوو، که ادب زده کوو د قرآن نه زده کوو، دغه رنګې مونږ تاسو د دین مسائل زده کوو د قرآن نه زده کوو، د خپل ژوند هغه طور طریقې چې زده کوو د قرآن نه زده کوو. ځکه یو شاعر اسلامي فرمایي رضینا قسمت الجبار فینا، و ای زما ملګرو زه د رب په دې تقسیم باندې راضي یم. څه تقسیم یې کړی دی؟ لنا علم وللجهال مالو، موږ ته پویا د قرآن او سنت راکړه، او دارنګې چې کوم نبوي ته مال ورکړی علم ورسره نشته. چا څنګه دواړه دي وی نور علی نور، دا خو بیا رڼا د پاسه رڼا ده چې مال هم شته، علم هم شته، پوهه هم شته، په هغې باندې عمل هم شته. او بیا یو پروف تا ته پیش کوي ولې پې خوشحاله یم. قرآن او سنت او پر علم باندې ولې خوشحاله یو؟ خلک په صدارت او وزارت خوشحالېږي، دارنګې په مشرۍ خوشحالېږي، خو چې مشرۍ هغه استعداد پکې وي او بیا د هغې هغه کوم حقوق هغه خو ادا کړي که نه. نو هغه وایي فإن العلم فإن المال يفنى عن قریب. ځکه خوشحاله یم که مالدار څخه مال دی، ما څخه مال نشته، عن قریب دا مال د پاره زوال شته دی، دا به ختم شي. لیکن فإن العلم باق لا يزال، و اے مرګرو دا علم یو داسې دولت دی، یو داسې سیز دی چې در پر زوال نشته. تا سره د ژوند مرګری دی، ستا د مرګ مرګری دی، ستا د قبر مرګری دی. نو دا علم به څنګه حاصلېږي؟ خبره ختمه دی چې 15 منټو کې څه دومره خبرې نه کوي، خو زه خپله خبره راټولوم. نو دا علم او دا به خورېږي څنګه؟ د دې لپاره څه داسې مراکز پکار دي لکه نن چې د مدرسې د افتتاح د آغاز څوک ورته سټارټ وي، څوک ورته شروع وي، د هغې هغه شروعات دي. د هغې لپاره زمونږ محترم او ګران مېلمانه راغلي، د هغې به تاسو تفصیلي چې کنه څه کوي تقاریر کوي. نو د دې لپاره به څه وي؟ استعداد، که مالي استعداد د هغه به خرچ کوو، مالي استعداد پکار دی، دارنګې علمي استعداد هم پکار دی. چا مال دی مال به خرچ کوي، که هغه بدني استعداد هم پکار. څوک په د لاس خپو کړاو کوي، څوک په د مال لګولو کړاو کوي، څوک په علم خرچ کوي. نو د دې سره دا چې راجمع شي دین اثر دی نه چوټا دی نه به یو غټه مرکز او بیا به دین یو څه جوړ شي، دی نه یو مرکز جوړ شي او دی نه بیا دین هغه رڼاګانې خورېږي، هغه به بیا د علاقې کې د ملک به رڼا راځي. نو چې زه کم کسان وس والے استطاعت والا هغې ته هم دا خواست کوم چې دا یوازې د عرفان صاحب مدرسه نه، دا زمونږ ستاسو ټولو مسلمانانو بیا خاص کر د دې علاقې ولو مدرسه را چې دې کو زما ستا بچي سبق وایي. نو زما ستا بچي به سبق وایي، نو ما ته به څه کوو؟ ما ته به سره مالي مرستې کوو، مال به لګوو. دا نه ګوره که د رواج دپاره شي نو موږ هغې لپاره په لکونو باندې په قرضونو هم رالو، خو که د دین دپاره شي بیا جیب ته ګورو نه که 10 روپۍ دي چې کوم پکې وړوکې نوټ هغه ګورو. مړه دا خو یو بس ځان له کار کته، مړه کار خو دا دی که نه، کار خو کتل دی، ستا را کار نه دی، کار هم دغه کوي چې دا زما ستا د دنیا او د آخرت فایده را. نو دا زده که ځکه الله قرآن کې فرمایي یرفع الله الذین آمنوا، الله وی ما اوچت کړي دي، مقام مې ورکړی دی، چاته مې ورکړی دی الذین آمنوا، او هغه کسان چې ایمان ولدین. الحمدلله الله ایمان را نصیب کړی که لوی دولت دی که نه. نه الله وی دا د لوی مقام خاوندان دي. زما ستا خبره، زما ستا خو ایمان هغه هم کمزور دی، علم هم نشته. من یورپ پسې روانه، یورپي هغه عقیدې، هغه پیشن، هغه سیرت، هغه سرود خپلو. نو موږ ویل که ما نه خو انګرېز هم ښه دی، ستا نه بقي نو قرآن خو وایي چې هلکه الله وایي ته دی او دې زمانه انګرېز هم ښه دی، قرآن نه دی ښه کړی، ته یې څنګه ښه کوې؟ ځان له پتو یې لګوي. او بیا په دغه ایمان والو کې الله څه وایي والذین اوتوا العلم منکم درجات، او په تاسو کې د ټولو نه لویو درجو والا، اوچتو درجو والا خاوندان څوک دي؟ منکم هغه خلک دی چې هغه علم ورته ورکوي، درجات علم والا د لوی درجې دي. خو زما ستا په نسبت باندې هغه یو موږ خادم حساب او یقینا یې خادم او خدمت کوي که نه، خو ما ته په یو د حقارت په نگاه باندې ګورو
اور شاعر مولانا روی هر که او خدمت کنن مخدوم شد هر که خود را بین و محروم شد. کم انسان چې ځان ته وي چېرې زه خو ځیم زه به د خدمت کوم دلته به کښېنم پاسم د ده سره ملګرتیا کوم د دی به محرومه شو چا چې خدمت وکړو دی به مخدوم شي د ده به خدمت کېږي. نو موږ هغه ته یو ډېر لوی پسپک نظري سره ګورو. دا زما ستا د نقصان خبره ده ځکه معاشره کې نن سره امن نشته. نن معاشره کې قرآن او سنت والو ته په صحیح نګاه باندې کتل نشته. موږ صرف جماعت پورې دغه هغه امامت پورې دغه خاصه که جماعت کې دغه امامتي کې نه بس مولي صاحب دی او که دغه مولا ورته وي مولا څه ته وي مولي صاحب باندې خوله ماتېږي. د ادب نه پوه وایا مولي صاحب ووایه کنې نوم وله واله. نه موږ یو د حقارت او سپکاوي په نظر باندې هغه ته ګورو موږ نوم وله څه کوو مولا وله نوم اخلو. نو قاری صاحب د قرآن سنت قرآن یاد کړی دی حافظ قرآن دی تلفظ معانی څومره ښکلی تاسو مخکې څه تلاوت شوی قرآن خو موږ د قاری صاحب په ځای باندې څه وایو زه هغه الفاظ نشم ویلی. دا زمونږ ګورې څه زمونږ د زوال اسباب هم دا ښکري. نن معاشره خاص کر زمونږ ملک پای کې څومره مدارس دي یقینا دا د مدرسو د علما کرامو د دې برکات دي. کچری دا نه وي یقینا دا ملک بس تس نشوي وي د هر طرف نه په دې باندې یلغار دی دشمن په حمله کوي هر طرف نه لیکن هغه یریږي د ایمان والونه. یقین څومره علما کرام څومره مدارس دي او خپل مدد آپ کچری زه وګورم تاسو په کتلو په تاریخ کې ماته خو په پاکستان کې بچته زمونږ سرکاري توګه باندې چلیږي یا به دو مدرسې یا بدري نور اپنے مدد آپ سر زمان ټول مدارس چلیږي او بیا مونږ تاسو تحفظ نه بیا مونږ باندې قسمه قسم الزامونه لګي. نو خبره میدا کوله چې دې بدلته سکی تاسو نگرانی وکړي خو تاسو به د سره سم مالی تعاون کوئ بدني تعاون وکوي او کله چار ټول وسرسيږي نو ټول مال بم لګوي بدن بم لګوي منډه ترړه بم وهاي ان شاء الله العزيز دلته زموږ استاد د علاقه دا به ان شاء الله الله پاک دله ودیو باغونه کې شکر ورکي دا به روخانه شي دغه به قسمه قسم ګلونه خوشبوئی پیدا کیږي دغه علماء پیدا کیږي دغه به حافظان پیدا کیږي ستاهر جماعت په آباد وي. نن زموږ جماعتونه ګوره چرته زینو چرته پښلم جماعت کې امام نور کې نشته منګه غوامه خساتو دا رنګ ځان له کور کې اصله ساتو خو امام اره خو بس به وسیده نو د امام لپاره به وسیده بیا جماعت لپاره به وسیو ها او کچاره چاوي چلا کو واده نه واده پر ست به وس نه لري دی په کې څو هغه کچاره میخ وخت رسیږي نو ته دوه میخ په کې لاله او بیا دغه سره هغه ډول سورنا په کې مراولي دا غیر پر به وسیله جو دین دې پر دې به وسره نو خدای به دغه سي به وس ساتي ګوره دا شاند غلامي جون به تیروي خو کچره تاو د دین مرسته وکړه د دین سات ورکو د علماء قدردانی دی ورکړه د قران او سنت قدردانی دی وکړه یقین الله به باغ کی الله به سي باغ کی کنه داغ بشي بیا به داغ مومي دنیا کې مذلیل او رسوا آخرت کې مذلیل او رسوا. یو خبره کوم زه معذرت غواړم په دې یونیورسيټي کې زمونږ یو مرګرو ناغي یو جمعه جوړ کړ په خپل ځای خو ډیر ورکوټ او ډیر خسته حاجی په تمام کړ په چاندونه دا چاندې مې خوخني چې باز خلکو ښکارای اگست ښکارای ګرځي دین تم رسپکټ دی ښکارای ګرځاو څوک به کېږي ټوله سوکسکه په ځانو سره نور سني خو هغه کور کېږي هغه به کوم لګی راوړل ناغه جمعه ته جوړ کو بیا دا مشرو پر چر دا جمعه په خپل پیسو چانده بنکو پیسې خپل اخلو الکه یو اعلان وکيو سټوډنټ په کوي چر دا زه 15 لک ور کوم یو زب سریه راوړم نه بل زب سیمټ راوړم نه پر خوا ګرځي یو خان سے وسه دو چې یو غټه جیداد والا انسان یو غټه دی رایم دا او سلو 15 گاډي او بچی چې په غټ افسران هم ناغي راته د خان کا کانبوم ته پوسو کو لغونه کې دیم د اخرت په دې کار کې شریک گزار سره مرګره مو دي ناغي سخلاړه کې ناستنو یاره تا ته پتره چې دا جمعه مو جوړ بیا بار خبره ذهن ته ولوسه چې دا منګه په خپل مدد خپل مدد آپ جوړ چاند نه کو ناغه فضایل ورته بیان کړو خو هغه باندې فضیلت دا هو دنیا په سوراو ناغه باندې فضیلتونو دغه خبره اثر نه کو اخر کې هغه دا سوکړو 6 مهینه کړو نو 200 روپے راوېستي 200 روپے ورکړي کروڑپتی دی وره 200 روپے دا سې دی دا خو نه سو 2 لاکھ نه لاکھ نه 200 روپے تمره خبره مګو کړی نو بس هغه ورته چم پر خدلا او دغه رنګي هغه پیسې ورته واپس کې دام ته والے 200 روپے مې خو نه راغلی یقینا چې شپه شونه شپې بیا هغه خادم یو راغی دغه اجري والا سار یې تاسو خبره خان کا نه وینم خو نه خبر
وی خو بیګا پاله جوال نبی د الشفاء ته ورسو د شفاء نه چې کله دغه شنه خو مالدار یې بار مته دغه علاج د ممکن نه دی اټ ناٹ پاسبل دی نو بس یې وړو نو چې کله ایرپورټ ته بوته بیا پر سیړو کې نو بس اخته کې سوال خان کاکا سو وړو او کچر دغه شپه باندې دا لغونه کې څه مجاهده کړو نو صدقه جاریه و دغه جمعه کې څومره عمل کېده یقینا دغه په برپوري سو خبر به سره روخانه شو دنیا سيزو پات شو شاعر وي خبره پدې ختمم ودود القبر في عينيك ترعي وترعي عين غيرك في ديارك دا قبر چنجي او پتا باندې لګیاوي او ستا په مال کې ونور خلک مزي او چرچي کې په گاډو موټرو بنگلو کې په جیدادونو کې نور خلک وي مزي کې او جهنم ته په تازان بولي نو زه بیا خپل خبر کوم حدیث تاسو ما ویلو د دې موقع مناسب خبره وکړه شولا او خبره وکړي کوم نور خبر خپل نور توالت نه بیم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو خیرکم من تعلم القرآن وعلم زما امتیانو کچر تاسو بهتري غواړئ تاسو مقام غواړئ تاسو خوشالي غواړئ د الله تقرب غواړئ زما امتیانو تاسو زما چې کنه نو شفاعت غواړئ نو قرآن زده کې او قرآن بیا د خپل میشن جوړ کو دا سو خلکو تر سوا دا خلکو توایا څومره چې الله تعالی نالج او علم درکړي دی دا بسکه دا به خلکو ته پیراوي نو یقینا ستا الله پاک په دنیا هم خسته کی ستا مرګ هم خستوي ستا ژوند هم خستوي ستا حشر هم خستوي نو یو پر بیا ځ خپل شعر چې تاسو ته ما ویلو چې کله دا मिशन में चलो दा करुण मग कौन वी जुल्मती शब दूर होगी जलवे तौहीद से ये चमन मामूर होगा नगमे तौहीद से दतव तौहीद नारी दाब तौहीद यो बाग लगी इंशाल्लाह और दामर पसो बिल्कुल गुल गुलजार शी जहल दा फितने दा जकंदन गुनाहोना किस्मा किस्म दा सुदुना नन د سود کاروبار ټول عام شوه دي دا سيزونه به ختميږي عزتمند الله ری مونږ تاسو پدې د عمل کول توفیق راکړي الله زموږ تاسو دا کم خوشاله کی چې موږ راغلي دا خوشالي د الله پاک برقرار وساتي الله دې له ود ورکی الله دې زنه دا قران او سنت هغه چيني او فضاګانې هغه رواني کی وما علينا الا